چې لانجه نه جوړوي بهتر او لانجه جوړوي د خپل سینې راغواړم چې بس بیا سرکاري کار وکړي خو خوشحالي کوم چې مقصد د کوم چې مقصد د بار داسې چې هغه مقصد واضح شي چې جګړې د کسان د پرېږدي سرجي مونږ ته څلور کسان راغلي څلور پنځه کسان د پرېږدي نور دی وباسي ولې چې بار بار دلته مونږ عوام ګوري عوام ته مونږ څه میسج ورکوو چې زه ولاس پیغون د ټاکې بیا به عوام ته د هر یو شي خپل آداب د هغه طریقې کار مطابق عوام ته مونږ څه میسج ورکوو طریقه ورولې خوش اخلاقي باندې سره ټول وباسي کمرزینا کوه باندې مرضی ټول وباسي خو چاته نه یو خبرو درغلیو دا څلور اساس نه وځه والا کمای کړه وره چې چا سره نازيږي هغه به تاسو ورسره کوم شامل کې نه چا سره وښه دا لکه دغه مکوې قیمې مکوې لکه قیمې مکوې بس جګړې مکوه لکه کېنې بس کېنې کنه را دما خبره وره کوم کسان چې نازلې والے دي تاسو ته مخامخ کړي او کوم چې صاحب مهرباني ها صحیح ها دمار عمر خبره ومنه اول لی ستاسو په جهالت باندې ما ته خندا راځي او ستاسو په جهالت باندې ما افسوس راځي تاسو ولې ګمراه شوي تاسو وایي چې په مکی سورتونو کې اتباع نشته اطاعت نشته د سورته ورګه د سورې توها 90 نمبر آیاتو وان ربکم الرحمن فاتبعوني واتبعوا امري رسول وي زمان امر خبره ومني نو د رسول امر چې تمني نو غاتیو رسول نه تاسو له حیا درځي تاسو له شرم درځي تاسو د الله بندگان په دیم نه په قران کریم تاسو لري مطالعه کړي بل تر خبرو کړي چې بخاری ولاذ بالله منګړت ته مسلم منګړت ته نا کله واشه دا د نبی رسول الله حدیث مبارک لري زه دا په چیلنج سره ټول منکرین حدیث ته وایم چې تاسو د نبی رسول الله حدیث نه مانی تاسو په قران کریم باندې د سره عمل نشي کولای تا ته مخکې مسوع اعتراضونه پیش کړي دي چې قران کریم کې دي آیتونه شته تو سره حدیث نه مانی نو لهدا تو قران کریم نه عمل نشي کولای تا ته ما یو ذکر کو یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره دلته د قول ثابت نه مراد ده ما ته واخه قول ثابت دلته مراد سره وضرب الله مثلا قريه د قرینه کما قريه مراد ده بل ما قطعتم من ليله او تركتم قائمه على وصول باذن الله د الله اذن پکې چرته ورګه هغه چې تاسو پرې کوي د لینه کجورونه او تاسو پرې خو دې ولاړې نو هغه د الله په اذن باندې دي الله کله اذن کړو کله اجازه کړل چې دا کجورو پرې کړه په خپل ځبانه ولاړې پرې دی دا په کوم ځای کې ذکر شوی دی دا په حدیثو کې ذکر شوی دی او دارنګه ماته ته د سورې تحریم آیات پیش کو چې ګور نبی رسول بعد بیان ته خبره پټه وکړه ته چې قران کریم هم د حدیث نه بغیر موږ ته مفصل له زه ته چیلنجر کوم ته ته چې نرشه ته ما تر دې تفسیر ذکر کا چې دلته د نبی مراد کم پیغمبر دی او بعضی بیان سوق ته وغي د کوم خبره کړی دا هر کله چې تو حدیث د نبی رسول الله نه منې نو د قران کریم د آیات بغیر د بیان نه او بغیر تفسیر نه پاتې شو او بل داره استاد حماقت او استاد جهالت داره چې ماته ته مخکې دعوه پیش کړی دا او په دعوه کې ماته ته ډیر شقونه خودري او ماته ته ویل چې ماته د هر شق مقابل لوړه چغې دیوالی په مکیسي صورتونو کې اتباع نشته اطاعت نشته تا ته پیش کو چغې دیوالی چې قران کریم بغیر د حدیث ته په عمل کول شو تا ته ما بشمار آیاتونه پیش کړه چې کله ته حدیث نه منې ته په دې آیاتونو باندې عمل نشې کولای ما چې تا ته کوم آیاتونه پیش کړي دي چې ګوره دا آیاتونه مجمل دي دا په خپل تفسیر کې احادیث ته محتاج دي ته ما تر دې جواب وکړه هر کله چې ترسو پورې تر دې جواب نه کړي نو لهدا ته سره مخې چې کم ده ترې نشي او اوس په زما ستې مناظر ته خبره وکړه موږ خپل ټایم کې خبره کوو موږ ټایم پای ګوره एक منټ اکبر علي صاحب دا زموږ سکیورټي والا مولاړ دی الله دې ول اجر ورکي
زمونږ او د دې اختلاف په دې خبره باندې دی چې مونږ وایو دا قرآن هم د الله کلام دی حجت دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا هم حجت دي دی وایي چې دا قرآن حجت دی او د دې څه فایده نشته دی او احادیث چې دي هغه سره حجت نه دي اختلاف زموږ سره په دې خبره دی باندې بل مولوي صاحب پتا باندې شیخ صاحب سوالو کو تا جواب نه کو مولوي صاحب تا ویل ذلك الكتاب قرآن مراد دی فویل للذین یكتبون الكتاب دلته هم کتاب ذکر شوی دی آیا د دې کتاب لیکونکو د لپاره هلاکت دی دویم ويعلمون هغه ولته فعل مضارع صيغه ده آینده زمانه کې تاسو جواب راکا واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا د دې جواب تاسو راکا کما پټه خبره کړې وا دوی زما یو اشکال د تاسو باندې چې ګوره د رسول الله او د زما خبره د وکیده د رسول الله او د بیبيانو ترمنځ پټه خبره وشوله زما خبره د وکیده یک من ناز ته په کومه ته پوښښ نه وکیده کنه ګوره وکیده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې الله ویل خپل بیبي سره پټه خبره وکړه آیا دا پټه خبره سوا د دې خبرې پټه خبره سوا هغه موږ ته راښکاره کړه نو ته او د دې جواب ورکړه الله به مخکې ځي ستا د بل خبرې ضرورت نه جواب راکړه بس موږ له جواب پکار د سکیورټي باندې یو خبره کوي په سکیورټي باندې خیر سکیورټي والا چې تاسو کوم خپل د وخت کار کوم مرو کار کوي د دې منبر د فرقاوریت आवाज کوي چې موږ کوم دا وایو چې یو قران لراشي تاسو کوم باندې د کوپر په توله ورګه یو مانس خبره اوري کوم ځای کې چې د کوپر په توله کې یا تقتل زیاتېږي الکه دا کافر دی ویل مړی کومول کې امن خرابېږي تاسو په لک سات کې یو چنه روچ دیږي یو سړی روچ دا کافر دی دا کافر دی په دې سره تاسو امن خراب وي قران موږ ته وایي چې چا د کافر نه وایي دا مسلمانان دي دا ټول مسلمانان څنګه تاسو وایي دا کافر دی دا کافر دی په دې سره تاسو ملک امن خراب وي په طرف ته تاسو نه حدیث پکې نشته حدیث پکې نشته قران ته خلک راغورځو خدي بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل بیا ګوره مونږه الحمدلله مونږ چرته د امن شان سه په ولاړ د ناس ولاړ د کس ناس نشته که مونږ چرته د امن د خرابولو لپاره دلته راتلې نو مونږ به هم دا مو وایي چې ګوره مونږ هم داسې چرته ګمنام خلک یو په دې علاقه کې مونږ ډېر وخت تېر کړی دا ټول زما ګاونډی نه ما پېژني خو مونږ امن خرابولو لپاره په دې نیت او اراده نیو راغلي مونږ صرف دغه څلور پنځه کسان راغلي مونږ نه امن خرابو نه دلته کې لانجې راغلی یو نه څه بلې خبرې ته راغلي یو مونږ ته پته چې دا ستاسو ګډ دی دا ستاسو مرکز دی دا ستاسو ځای دی دا هم راته پته وه چې دلته کې به تاسو سره شرپسند هم ښه ډېر دي او د سره ناست هم دي دا هم راته پته ده خو مونږ صرف په قرآن دپاره د قرآن د اواز دپاره راغلي یو مونږ دا وایو چې دې انسانیت دپاره الله رب العالمین فرمایي د انسانیت دپاره الله فرمایي قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله رب العالمین د ټول انسانیت ته فرمایي چې که زما د طرف نه تاسو ته هدایت رالو نو هدایت څه شی دی دا کتاب دی دا هدى للمتقين الله فرمایي هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بل ذلك الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس هدایت کتاب صرف د الله کتاب دی دا انساني کتابونه چې تاسو فتوی په خلکو لګوئ دا منکر حدیث دی مونږ د قرآن حدیث الله قرآن ته ویلی دی مونږ د قرآن منکرین نه یو مونږ د دې روایتونو د دې انساني کتابونو باندې مونږ کفر کوو مونږ د دې منکرین یو مونږ کفر به کوو څنګه به کفر کوو ابراهیم علیه السلام وایي انا کفرنا براء منکم ومما تعبدون من دون الله ابراهیم علیه السلام دا اعلان کړی دی زم دلته دا اعلان کوم چې تاسو د دې کومو من دون الله دي دا تاسو د الله نه ما سوا د الله نه ادنا ګڼئ تاسو د دې اتباع کوئ تاسو د رسول په نامه باندې د بخاري اتباع کوئ تاسو د رسول په نامه باندې د ترمذي اتباع کوئ تاسو د بخاري په نامه باندې د ترمذي اتباع کوئ تاسو د بخاري په نامه باندې د دې امامانو د دې فاتحه خلبي د دې امامانو د دې دا شی ولې څوک بندي دا ولې د دې امامانو تاسو د دې امامانو شیخانو او دا شیخ الحدیث او دا شیخ او دا امام ترمذی امام دا ټول تاسو د رسول الله په نامه باندې دا خلک دوکه کړي دي الله فرمایي چې قول رسول قرآن دی انه لقول رسول کریم دی وایي ما د سوال جواب وکړه مولوي صاحب یو تا د ترجمه غلطه شوې ده ته لینه ته کجوره وې لګیای ته لینه ته کجوره وې تا ته تفسیر غلط شوی دی ته په تفسیر چا پوه کړی نه لینه کجوري ته نه وایي ته لینه کجورو ته ما ته وښایه چې په عربو کې کجورو ته لینه نه وایي ته کجورو ته لینه وایي ورک شه استغفر الله معذرت غواړم معذرت نو
معذرت غواړم ورک شمې ویل معذرت غواړم لینا کجوري ته نه وي خو دمه بیا ماته وي دا پکې راته خو دا پکې راته خو هم الحمدلله دا شی څوک بند یار مونږ دا وایو قران کې الله فرمایي ګوره زتا ته چا کته زمانه سوالات او جوابات غواړي مولوی صاحب دا ګوره ما ته یو سوال په پیل ځل کې درته خورد اوسه پورې تا دا غي جوابونه کوم ما ته ویلي چې د خپل روایتونو د خپل کتابونو نص ما ته د الله د کتاب نه ثابت کړه د خپل کتابونو د خپل روایتونو د خپل چې تاسو ورته کتب سته وایي د دې نص ماته د الله د کتاب نه ثابت کړه چې الله رب العالمین داسې ویلي ګوره په صفه الفاظو کې الله وی واوحي الی هذا القرآن داسې یو صفه نص ماته په قرآن کې وښیه چې الله رب العالمین ویلي وي قطعي نص چې واوحي الی هذا الکتابین دا کتابونه چې کوم تاسو دلته جمعات کې چېرته کړي دي پټ کړي دي اوس راښکاره کوم نه چې داسې یو نص قطعي نص الله رب العالمین په قرآن کې ویلي دویم سوال هم دا کړی بل مولوی صاحب ویلي دا پکې نشته چې نشته بس شکست تسلیم شو دویم سوال هم دا کړی چې مولوی صاحب موږ نه وایو دا خبره موږ نه وایو تاسو یې کوئ صبر وکړه مولوی صاحب تاسو لګوره زه 2 منټ هم صبر کوم لږ ځان کې برداشت پیدا کړه خیر تاسو ګوره دا خبره کوئ په دې منبر باندې فتوی لګوئ په خلکو باندې دا منکر دی دا چل هغه چل تاسو نه موږ صرف یو تپوس وکړو چې مولوی صاحب تاسو د خپل تشریح او د خپل تفسیر په مطابق چې دا سورت مکی دی دا مدنی دی په مکی سورتونو کې اطیع الرسول لفظ راته خو مولوی صاحب نشته پکې شکست تسلیم شو بسم الله الرحمن الرحیم دا ورګه خبر ته وکړه ورګه ما تاسو خبر ته وکړئ بس اعلی تاسو خبر ته وکړئ د سوایب باندې ما بشمار اعتراضونه وکړه خو الحمدلله یو جواب ونه کو یو جواب د امیر دار سګوري ورګه دی زیاتی خبرې وکړي چې تاسو شرپسانه یو تاسو قاتلان کله وهاشه مونږ څو کلمه توحید وای 15 وخت مونږ کوي حدیث نبی اسلام منی قران کریم منی ایته مونږ فقہ مسلمان پوخ مسلمان وایو دا ستا ابتراء ده الحمدلله مونږ مسلمانان ته کافر نه وایو بل ته د آیت پیش کو چې فیم آیات یندکم من هدا پتا باندې ویل دامي جواب ده دلته خو الله هدن ویل دی القران ویل دی القران ویل نه ویل ورګه خبر ته وکړه ته ما ته وې ورګه بل لاره بل خبردار دمه خبره دا وکړه چیرې حدیث د نبی اسلام د هدایت نه لري والعیاذ بالله تا ته قران کریم د آیت نه لري و ان تطيعوه تهتدوا کتاسو چرته د نبی اسلام خبره ومنله تاسو په هدایت باندې شي نو الله فرمایي چې دا بخاری هدایت ته دا مسلم هدایت ته دا ترمذی هدایت ته دا ابو داود هدایت ته دا دارقطنی هدایت ته دا سنن دارمی هدایت ته دا مستند عبدالرزاق چې کوم د هدایت ته دا څومره کتابونه د حدیث چې دا ټول هدایت دي بلې دا خبر ذکر کړه ورګه بلې دا خبر ذکر کړه چې حدیث ته وحی نه ویلې شوی مرته تر سورۃ النجم د آیت نه الله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى یو خبر ذکر کوم یو جواب تاسو مل راکئ د دې قران کریم نه ما سوا نبی اسلام نوري خبرې په ژوند کې کړې دي او کنه ما ته وایا نعم یا الله سره جواب راکئ عوام تاسو ما ته وای دا سیب د دې قران کریم نه ما سوا ورګه د دې تاسو ما د دې ورګه د دې قران کریم نه ما سوا نبی اسلام په ژوند کې نوري خبرې کړې دي کړې دي وسراشه الله فرمای او ما ينفق عن الهوى نبی اسلام د خپل خواهش نه خبرې نه کوي انه نه مگر نه دغه نطق مگر دا وحید او نبی اسلام ته کیږي د نبی اسلام احادیث ته وحی ویل شوی نه او زمیر چاته راځي دی او زمیر مخ کې نطق راځي دی نطق په کم ده کې پروت دی په ينفقو کې پروت دی خو لیکن غم په تاسو باندې دار چې تاسو غلام نه ویلي او تاسو چې کم دی سی غم نه پیژنې مضارع او ماضی نه پیژنې او مصدر خو الله خبره دې ته مرجعي زم نه ویل کېږي نطق په ينفقو کې پروت دی او زمیر چې کم دی دا مخ کې نطق راځي دی او نبی اسلام د قران کریم نه ما سوا بشمار خبرې کړې دي نو هغه ټول چې کم دی وحی دا حدیث د نبی اسلام وحی شو د څنګه چې قران کریم وحی دا څوک چې سیب قران کریم ته وحی وای او د نبی اسلام حدیث ته وحی نه وای او صحیح حدیث د نبی اسلام د غیر منکر سره د پوینه نو لهدا د پدې باندې ټول مسلمانانو اجماع شي د اسلام نه وتل دی دا یواز د خبر نه دا قران
قرآن کریم دا خبر ذکر کړی دا چې څوک نبی علیہ السلام حاکم نه ګرځي او خپل فیصله کولی نه ګرځي نو الله فرمایي دی مؤمنان نشي کېدی. دا خبره زمونږه نه ده. په تا باندې مخکې ما بېشماره اعتراضونه کړي ورته باندې یو څو اعتراضونه نور کومه. ته دا خبره ذکر کوې چیک بي جي ټي مه استعمالوه مړه قرآن کریم راواړوه موبایل یې رقم مخلصتلی دی. ته دا دعوه کوې زه ستا نه تپوس کومه ته په قرآن کریم پوهېږې ګوره ویوم نبعث من کل امة شهیدا دلته الله مین استعمال کړی دی. بل دی که الله فرمایي ویوم نبعث فی کل امة شهیدا هلته فی استعمال کړی ده. یو دی که الله فرمایي وما اهل به لغیر الله هلته لغیر الله وروسته ذکر شوی دی. بل دی که الله فرمایي وما اهل لغیر الله به هلته لغیر الله مقدم دی. بل دی که الله فرمایي لا یقدرون علی شیء مما کسبوا بل دی که الله فرمایي لا یقدرون مما کسبوا علی شیء په یو دی که علی شیء چې کوم مخکې دی بل دی که علی شیء چې کوم نه وروسته دی. بل دی که الله فرمایي ولله جنود السماوات والارض وکان الله علیما حکیما بیا وروسته فرمایي چې وکان الله عزیزا حکیما. دې کې څه فرق دی؟ یو دی که الله فرمایي وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا دلته بلد ویل دی. بل دی که الله فرمایي چې هذا البلد التي بلد معرفه ذکر کړی دی. یو دی که الله فرمایي صم بکم عمي فهم لا يرجعون. سورة البقره 133 نمبر آیت دی. بیا په سورة البقره 171 کې فرمایي صم بکم عمي فهم لا يعقلون. یو دی که الله فرمایي قولوا آمنا دا قولوا جمع صيغه غوره قولوا څه صيغه او تا قول ته جمع ویلې وه نو لهذا الا لا اله الا قولوا آمنا بالله وما انزل الينا دلته الله تعالی الینا ویل دی. بل دی که الله فرمایي قل آمنا بالله وما انزل علينا هلته علينا چې کوم دی استعمال کړی دی. لہذا پولیس محترمو جهالت خپل مه کوه. زه تاته یو نصیحت کوم ټول منکر حدیث زما نصیحت دی قرآن کریم تاسو نه منئ. څوک چې د حدیثو انکار کوي د قرآن کریم نه به انکار کوي. ته چې حدیث د نبي علیه السلام نه منې ته 15 وخته لمونځ څنګه کوې ته چې کوم دی حج څنګه کوې ته عمره چې کوم دی څنګه کوې ته زکات څنګه چې کوم دی ورکوې. لهذا ته نور اعمال د دین څنګه کوې. نو ګوره تا ته ما شل ځله ووایي چې ماله جواب راکړه ماله جواب راکړه خو لیکن تو عامي او دامي سړي سره چې کوم دی بحث کول جزاک الله شیخ صاحب محترم ریاض الله صاحب ډېر زیات شیخ صاحب په دې قانون او نظام باندې جزاک الله پرېږده یوسف صاحب پرېږده. ها شیخ صاحب ګوره دلته موږ ناست یو کېدای شي ریکارډینګ به هم شروع وي زموږ طرف ته به هم ریکارډینګ وي خو رسمي طور باندې مناظره نه ده. ته سوالونه کې کوه ته سوالونه کې کوه. زموږ جماعت نشته الحمدلله موږ قرآن یو. نه نه د جماعتونه زموږ نه جماعتونه نشته. د قرآن اواز د قرآن صدا د قرآن اواز د قرآن صدا د قرآن اواز د قرآن صدا. مونږ جماعتونه مسلکونه مذهبونه دا نه یو. مونږ نه اهل سنت والجماعت منو نه مونږ نور فرقې منو. مونږ یو فرقه نه منو صرف قرآن الحمدلله. ګوره دا خلکو تاسو په دې خبرو باندې خلک دوکه کړي دي. سم کړي دي دوکه کړي. الله رب العالمین فرمایي صبر یا الله رب العالمین فرمایي صبر یوم الله فرمایي ګوره معنا زما خپل موضوع معنا بل طرف ته ځي دی دا خلکو یوم تکینه موريسه دل لګو بور لګ ساړه خو موريسه لګ ساړه خو مل مراغله. الله رب العالمین فرمای ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. دلته کزو د بخاری خلاف د مسلم خلاف دا رنګ د دغه خلکو خلاف خبر وکم دی کې یکدم دغه روچت شي. ولی يحبونهم كحب الله دی د دې خلکو سره داشان مینه محبت کوي څنګه چې د الله لپاره مینه محبت پک د الله په کلام باندې که څو خبرو کې دی کې هغه دغه ناراضي لیکن دی د خپلو انداد لپاره د خپلو مشرکانو لپاره دا چې دی په سي لمن نیول دا شپږ کسان چې کوم دی ورته صحای ستا کتب ستا اربعه او بصر نور تفاسیر قرطبي وغیرہ د دې خلکو سره د دې مصنفینو سره داسې مینه محبت کوي لکه څنګه چې د الله رب العالمین سره مینه محبت پکار ده. د الله رب العالمین په نوم باندې چرته څوک نه دی وژلی لیکن دا حدیث منکر دی دا د دې روایت منکر دی وی وژنه دا چې دا ستاسو په د شیخ الاسلام ابن تیمیه فتوا تاسو ګورئ کنه نن دا ورکړی فتوی په دې باندې دا ستاسو فتوی دی به موږ دا فتوی نه دی لګولي وای موږ شرپسند یو ولې نه شرپسند تاسو. الله فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله. دلته بیا راځي ګوره
تاسو اے عوامو تاسو د خلکو دوکه کړی چې زمون خبره ومنئ لیکن تاسو به بیا څه وایئ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا هغه ورځ باندې د قیامت په ورځ باندې چې کله تاسو ته پته ولګي چې دې خلکو تاسو ته دروغ ویلي دي دې خلکو تاسو په بل ټریک باندې روان کړي بل طرف ته روان کړي الله فرمایي ګوره الله رب العالمین فرمایي په سورة عنکبوت کې الله فرمایي اتل ما اوحي الیک من الکتاب